اشرف غني له خوا نه یو ښه زیری افغانستان طالبانو حکومت ته. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدلیدونکی دی. هغه ویلي افغانستان به ډېرې لوی رتبې ته ورسیږي او له هر هیواد سره به خپله سیالۍ کوي. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني افغانستان ته ویلي که چیرې تاسو پانګونه وکړئ او یا هم زما مشورو ته غوږ کېږدوئ نو افغانستان به له جاپان او د امریکا پورې د دغه هیوادونو سره ډغره وهي. هغه ویلي افغانان ډیر په مهارت کې مخکې دي، هر څه کې افغانان مخکې دي او زړور دي. نو له دې نه ښکاري چې کېدای شي افغانستان له ډیرو هیوادونو سره خپل ځان حس کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د موقعیت په اړه په خپل وروستي درس کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي قانونونه د افغانستان لویه پانګه ده، خو له دې قانونو څخه زموږ د بدبختۍ امکان هم موجود دی چې عاجلې پاملرنې ته اړتیا لري. دغه قانون ته د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د چین، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو لیوالتیا زیاتېدو ته په اشاره ښاغلی غني ویلي افغانستان باید ژر تر ژره خپله دایمي بېطرفي تامین کړي. تر څو له دې سیالیو څخه ووځو موږ د لویو امپراتوریو او قدرتونو دوامداره سیالیو قرباني یو. زما غوښتنه دا ده چې په هیواد کې لازمي اجماع رامنځته شي چې راتلونکي 40 یا 50 کلونو لپاره او په ځانګړي ډول راتلونکي 100 کاله د افغانستان انکشاف، ثبات او د خپلو خلکو هوساینې ته وقف کړو. اړتیا ده چې باید د خپلو خلکو ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړو او له هغه حرکتونو او هغه ارتباطاتو څخه ډډه وکړو چې زموږ ملي هویت، ملي یووالی او زموږ د نسلونو راتلونکي ته لویه ضربه واردوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تربیه خیر چرې.